هغه څوک چې هغه د سهار لمونځ نه کوي بالکل یې پرېښتې وي که زنانې دي که نارینه دي هغه دا پیغام ضرور واوري. دا یو داسې مبارک احادیث دي تاسې ضرور در سره شیر کړئ. نه ده معلومه چې دغه احادیث د چا په زړه باندې اثر وکړي او د حدیث په برکت سره هغه د سهار لمونځ په پایبندۍ سره ادا کړي او شروع کړي. نو تاسې دغه ویډیو ضرور در سره شیر کړئ د دې حدیثو په خاطر باندې. د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم څوک چې د سهار لمونځ ادا کړي په پایبندۍ سره کوي نو د سهار لمونځ ادا کولو بعده د ماښامه پورې دغه کس د الله په ذمه باندې دی. دا د الله په حفاظت کې راغلی. کم څوک چې د الله په حفاظت کې راسي الله هغه ته نقصان نه رسوي، هغه ته شر نه رسوي، هغه ته بیماری نه رسوي. او بیا وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تاسې د الله ذمه مه ماتوئ، د الله حفاظت تاسې د الله د حفاظت څخه مه وځئ. او کچېرې تاسې د الله د حفاظت څخه ووځئ د سهار لمونځ ادا نه کوئ په ورځ د آخرت به تاسې الله و جهنم ته داخل کړي. او بل د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم چا چې د سهار لمونځ نه وکړي د سهار لمونځ ادا نه کړي وایي دغه کس د کوره څخه په داسې حالت کې راوځي چې دی به د شیطان تر جنډۍ لاندې راوځي. یعنی بازار چې دی وځي د به د شیطان تر بیرغ لاندې وي، د شیطان تر جنډۍ لاندې به دی روان وي د کوره چې دی کله راوځي. نو دا یو ډېر د نحوست والا عمل دی. او د حضرت عماره بن رویبه رضی الله عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم چا چې د لمازګر لمونځ په پایبندۍ سره ادا کړي او د سهار لمونځ په پایبندۍ سره ادا کړي وایي دغه کس به جهنم ته داخل نه سي، الله به دا کس جهنم ته هېڅکله داخل نه کړي. نو د سهار لمونځ لازمي د سره کوئ. که څه هم د جماعت کوشش کوئ